دعوت ورکوم حضرت العلامہ مولانا مفتی امیر اللہ خان سے امیر تاثیر چملا سے مدیر شاغیرہ شدید ختم قرآن کی دغین رست دستربندی کو بیا گئی ہو گیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
مهمان خصوصي حضرت العلامہ مولانا سمیع الحق صاحب چې کوم دنو هغې را رسېدلي هم دي او بس را روان دي عن قریب. نو د دې ماشومانو دستربندي کوي انشاءالله الرحمن. د هغې نه بعد بیا د هغې تفصیلي بیان دی او په بیان کې به هغې اخر کوي دعا وکړي انشاءالله. د هغې نه بعد بیا ټول دستربندي طارق بن رب نواز سے، طارق بن طوطی گل سے، واحد گل بن سعید گل سے، نوید بن نذیر گل سے، مراد علی ابراہیم. د دې نه وروسته مونږ او تاسو د کم مېلمه په انتظار حضرت العلامہ مولانا سمیع الحق پېښوري صاحب، مرکزی خطیب جماعت اشاعت التوحید و سنت پاکستان، هغې را رسېدلي دي. هغې ته دعوت ورکوم چې د قرآن او د سنت په رڼا کې مونږ او تاسو ته بیان کړي.